الله جل شانه له مسلمانانو سره په قرآن مجید کې څلور وعدې کړي دي. اول الله تعالی فرمایي فاذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسې یاد کړم. دویم لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې شکر وباسئ نو نعمتونه به درته زیات کړم. دریم ادعونی استجب لکم، ما نه وغواړئ زه به تاسې دعاوې قبولې کړم. څلورم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، او الله پاک دوی ته په داسې حال کې عذاب ورکوونکی نه دی چې دوی بخښنه غواړي. معزز ورونو، که چیرې موږ د الله تعالی یادونه کوو، الله یادوو، الله تعالی موږ یادوي، هیڅکله به مو هیر نه کړي. او که چیرې د الله جل شانه شکر وباسو، الله خپله فرمایي که چیرې څوک شکر وباسي زه به هغه ته هر څه زیات کړم. په بل ځای کې الله متعال فرمایي وقلیل من عبادی الشکور، لږ خلک زما شکر وباسي. پس موږ ته پکار دی چې د الله جل شانه شکر وباسو. که چیرې موږ په معمولي شی کې شکر وباسو، الله تعالی به موږ ته هغه شی زیاتوي. په بل ځای کې الله متعال فرمایي ادعونی استجب لکم، تاسو ما نه دعا وغواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. پس موږ ته پکار دی چې موږ د الله تعالی نه دعا وغواړو. هر څه چې پکار دی د خلکو نه ونه غواړو، د مخلوق نه، بلکې د خالق نه وغواړو. هغه زموږ دعا قبلوي. استجب لکم، زه ستاسو دعاګانې قبلوم. په بل ځای کې الله متعال فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الله تعالی دا کار نه کوي چې دوی ته عذاب ورکړي په داسې حال کې چې دوی توبه کوي، استغفار کوي. که چیرې موږ توبه کوو، الله تعالی پس موږ ته ولې عذاب راکوي؟ هېڅکله به عذاب را نه کړي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې څلور شیانو باندې عمل وکړو.